ترنم د کلام د پاره خپل ګران ملګری او د आवाज ملکن میډیا ایڈوایزر وقار علي شاه دریاب سے تخاص کوم تراشي خپل ترنم تاسو سره شریک وقار علي شاه دریاب. ډېر مننه. د غزل نمخ کې یو قطعه ده چې د یوم کشمیر د یکجهتي حواله سره ده چې نه د یارستا نه د زما کشمیر نه د یارستا نه د زما کشمیر ګټي به هغوی چې د چا کشمیر او ما سره زما بابړ ومنه ما سره زما بابړ ومنه تا سره به ومنه مستا کشمیر. ډېر مننه. یو زوړ غزل دی چې پسنسترګه کې هم ستا پشان ځان ساتما پسنسترګه کې هم ستا پشان ځان ساتما تلو پټاش لیدلې زسر گریوان ساتما دا بوستا دلیونه منی اثر لیونه دا بوستا دلیونه منی اثر لیونه جبا چې هر وخت لم د پای قربان ساتما تلو پټاش لیدلې زسر گریوان ساتما د زړه پکور کې می پرات دی پدلو تصویران د زړه پکور کې می پرات دی پدلو تصویران سمره نادانیم پکاب کی چی بوتان ساتما. ډېر مننه. تلو پټاش لیدلې زسر گریوان ساتما ستا ارمان رجینو زهم ارمان رجوم ستا ارمان رجینو زهم ارمان رجوم ګورکنا ز سمره خیال ستا د ارمان ساتما تلو پټاش لیدلې زسر گریوان ساتما دا هم زما د پارکما د اعزاز نه ده دا هم زما د پارکما د اعزاز نه ده خلق پدې ګران ګران کې چې جانان ساتما تلو پټاش لیدلې زسر گریوان ساتما لیونه ما وقار لدا مشغولا ډېر دچې لیونه ما وقار لدا مشغولا ډېر دچې ستا په یادونو د زړه وران کله ودان ساتما تلو پټاش لیدلې زسر گریوان ساتما پسنسترګه کې هم ستا پشان ځان ساتما تلو پټاش لیدلې زسر گریوان ساتما. ډېر ښه. دا وقار علي شاه دریاب صاحب د کلام د پاره بلنه ورکوم د आवाज ملکن تکړه غړي شاکر رانیزي صاحب ته چې راشي او خپل کلام تاسو سره شریک کړي. شاکر رانیزي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو لن غزل یو لن نظم دی ها چې بندا د بنده رب شي چې بندا د بنده رب شي لکه اوخ چې په جلب شي چې بندا د بنده رب شي
لکه اوښ چې په جلب شي او عقل هلته زده کېږي عقل هلته زده کېږي چې څه ډب شي څه ادب شي او په والله الله ته رسي په والله الله ته رسي خو بنده چې په طلب شي او د بقا آغاز وروي د بقا آغاز وروي هندو کلک چې په مذهب شي او شاکر هغه ځای نه تختی شاکر هغه ځای نه تختی چې غرض چرته مطلب شي لازم دی مصور هم مولا تا منم لا اله تا کړم جوړ زو په هنر خپلې تن خپلې بشر بیا د کړم په مخلوقات متبر ما تکړل د کائنات سګلونه سمر شاهزاده د کړم زه په دې سیمه په دې غر بیا ما د پاره د جوړ کړي تور شپه او سپین سحر دغه ستوري او سپوږمۍ دا په ورځ روښان انور بیا د وی عظمت می ګوره د خپل عقل په نظر دغه ګور چنار کې زویم دغه بل نختر ما کینان پیدا د نوح ابراهیم می د ازر ما غر کړي د اتیان د مارغانو په لخر ما ور کړي د جانان ته لوی فتح په خیبر ډیر ښه دا شاکر رانیزه دا کلام د پاره بلنه ور کوم د आवाज ملکند کشر سکتر غلام شیر ثاقب صاحب ته چرایشي خپل کلام تاسو شریک غلام شیر ثاقب زه یو نظمون دا غیر مخکې یو غزل یو څوک شیونه دي په کوم اړخ چې مې نظر درېږي په کوم اړخ چې مې نظر درېږي ما ته په هغه بام اکثر ودرېږي په کوم اړخ چې مې نظر درېږي ما ته په هغه بام اکثر ودرېږي او د لر او بر کرخه د چا راخ کړي مرکم سیم د لر او بر کرخه د چا راخ کړي پښتانه ولي په خیبر ودرېږي د لر او بر کرخه د چا راخ کړي پښتانه ولي په خیبر ودرېږي او چې د رقیب څنګ کې دی وینم چې د رقیب څنګ کې دی وینم سار سي وو پولای مزه په زیګر ودرېږي او طالبان دی بترینه واخله مزه طالبان دی بترینه واخله مزه چې بنجاري کله بهر ودرېږي او خدای په هغه پلار بس تیریږي خدای په هغه پلار بس تیریږي ورته بچی چې خپل نظر ورته بچی چې خپل نهر ودرېږي خدای په هغه پلار بس تیریږي ورته بچی چې خپل نهر ودرېږي ورته بچی چې خپل نهر ودرېږي یو نظم دی د دې تیر وخت متعلق ما یو نظم لیکلو او مرکن سم او رکشو لمنګي خلقه نشته د چاټای وسو ورکشو لمنګي خلقه نشته د چاټای وسو نوې زمانہ شوله هر کور کې ټوټای وسو حجره به جرګه به وخت مشران به یو خواته بغری ناس د کلی کشران به مشر به خبره کړه ټول وته غوږ به د مشر به عزت کو چې چرته ماشومان به قدر عزت رکشلو ته وخت به عزت وسو نوې زمانہ شوله هر کور کې ټوټای وسو یو خواته خالدا کې راغون به هلکان شوله چا بالدات کو سوک پرو په ډیران شوله ورو به بلکړي کوډي جوړولې به چایشتل شلغاتی خواره په میدان شوله نشته بلوري کوډي ناغه موسه وسو نوې زمانہ شوله هر کور کې ټوټای وسو خزه تابعدار او نربو د کور د نواب حکم به منلی شو هر چا به کوه دا خزه د کور خایس نرب مزدوری کړله نه دا پیشنونو نو داسې جون عذاب نو دا نه په یو ځای ناسته شته نه هغه چرګۍ وسو نوې زمانه شوله هر کور کې ټوټی وسو د غر نه به لرګي راوړه د هر جومات لربه به د هر چا به څاروي ساتل د هر کلي غوبه به یو خواته حجره به وه خوا کې به جومات د آباد قصب په دانو به هر سړی د ادب به نه هغه حجرې شته دي نه هغه قصه وسو نوې زمانه شوله هر کور کې ټوټی وسو خزه منیټره شوه نشو څوکیدار د کور واک اختیار د ښځو شو دوی کوي هر کار د کور هر دکان کې ښځې وي ډک شول بازار د دوی
خیر برکت ورک شولو بدل شولو واقدار د کور بابا یو خواته غلی شو وار شو د ابۍ وسو نوې زمانه شوله هر کور کې ټوټه وسو کلی کې ګودر به خوا کې به ولاړ چینار منګي به ډکول جینو جوکړې به یې و قطار نو په حاشي داسې نکړو چا غلط نظر د هر چا به عزت کو د هر چا به عزت کو نو د بېعزتۍ څخه ډار جونې نه ګاټا کوي نه هغه ګوډای وسو هر نوې زمانه شوله هر کور کې ټوټه وسو غم خاده کې ټول خلک یو ځای براغون شوله عزت په د میلمه کوو خپله به یې ودانه غله خوراک به په کاسو کې و سکل به په کنډول کې و ناسته به په یوه پینډه دغه و د ژوند ښکلا نشته د لرګي خانک نه هغه سمسی وسو نوې زمانه شوله هر کور کې ټوټه وسو نه دا صندوقونو نه چېرته د بیګ رواج کټوو کې به جامې کټوی کې به و اناج نه دا صندوقونو نه چېرته د بیګ رواج کټوو کې به جامې کندو کې به و اناج فصل خلق صحتمند و ټول نو د مالش مساج نو استبیکان شته نه هغه کټوی وسو نوې زمانه شوله هر کور کې ټوټه وسو ګوډې به یې واغوستو کله چې بیمار به شو تراخه بوټي به یې وڅکله جوړ به شو د کار به شو مونځ اودسې نه وخو زړونه یې صفا ساتل مونځ اودسې نه وخو زړونه به یې صفا ساتل میا مولا بدن کړل یا جوړ په مزار به شو نه پرې بوټي شته نه هغه سپیرکی وسو نوې زمانه شوله هر کور کې ټوټه وسو شملو له منداڼو به و شاربونو له ابی به وه تریلاندې منجیله به وه ښه غټه کټوی به وه هر کور کې به ونه وه چاپېره ترې دړه به وه منګوله جوړ ګلونج به و خوا کې چاټی به وه ساقي به چینې وچې شوې هر چېرته نلکې وسو نوې زمانه شوله هر کور کې ټوټه وسو دا غلام شیر ثاقب بابا چې د تېرې زمانې کیسه یې وکړه د کلام دپاره بلنه ورکوم خپل ګران ملګري اقبال سجید اداس صاحب ته چې راشي او خپل کلام تاسو سره شریک کړي اقبال سجید اداس ډېره مننه زه به یو زوړ کلام ووایم د علي محمد صاحب صاحب پر ادیب قافیه باندې دی خفه نه شي 2003 دغه دی وایي په هر قدم ملګرو چې رښتیا لیوني وایي په هر قدم ملګرو چې رښتیا لیوني ځکه په کاڼو باندې ولې نن دنیا لیوني ښکالو بیا جوړې تر غوږ شوه د سپرلي د راتلو ښکالو بیا جوړې تر غوږ شوه د سپرلي د راتلو ښکاري چې هر اړخ ته مس ټول په ګډا لیوني او زی په ورونو د منزل نه چې انکار نه کوي غټي پښتو به د بابا رالوم دا لیوني او ستا د ظالم نظام نه جوړ که شخندونه ورته د خپل مقصد په لوري زیبا خامخا لیوني او څوک پرې توغږیږ دی د منښتو څوک تواب پرې کوي دا د په قبر راغون شوي نن د چا لیوني او اوس په هغو ساقي خپل تور وینځي په کومو اوبو چې په یو ګوټ شو د مودو رسوا لیوني او آخري شعر دی خدای زده وداسه چې داسه ګناه ترې شوي داسې هر سړی ولي پسینه چې نن رسا لیوني او یو غزل به پلویم اجازه دي دام یو زوړ غزل دی وګمر ساله کې چاپ دی چې سورې پازغوي زیګر نشي رسیدلې هغه خس تر دلبر نشي
او لا د فکر شاین اوس می الوت وکړو لا د فکر شاین اوس می الوت وکړو خدای د خیر کې چرته ماتي وزر نشي لا د فکر شاین اوس می الوت وکړو خدای د خیر کې چرته ماتي وزر نشي او د هغه خپل پچم می داسې تیر کړه د هغه خپل پچم می داسې تیر کړه چې څوک زما د تګ خبر نشي او چې پیغام د بربادۍ راوړي مرګرو چې پیغام د بربادۍ راوړي مرګرو را زرغون دی اړو داسې سحر نشي او ظلمیت کستا فطرت ته خو جانانا ظلمیت کستا فطرت ته خو جانانا زما هم به درته ټیټ ګورې سر نشي او د غزل ناوی له سڼه سترګه وکړه د غزل ناوی له سڼه سترګه وکړه درنه مخکې ملکنډه خیبر نشي د غزل ناوی له سڼه سترګه وکړه درنه مخکې ملکنډه خیبر نشي او د جانان کوڅې ته زه په خیال وداسه د جانان کوڅې ته زه په خیال وداسه بیا د جوړ باران د کاڼو په سر نشي د کلام دپاره بلنه ورکوم د اواز ملکنډ بانی غړی د اواز ملکنډ لارښود او د اواز ملکنډ نایب صدر ناموس خان ناموس صاحب ته چې راشي او خپل کلام تاسو سره شریک کړي. ناموس خان ناموس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زا د اواز ملکنډ نوې ټاکلې شوې کابینې ته د زړه له تله مبارکي ورکوم او د هغوی په حلبردارۍ باندې او خصوصا دا دوه درې څلور ملګري زموږ داسې دي لکه څنګه چې د دې پښتونلیک فل هغه سربراه چې کوم دی نوم خو مال نه راځي ملګري هغوی خبره وکړه چېرې مونږه تنظیم به د دې ټولنې سره اوږه په اوږه او په هر مقام باندې هر پروګرام کوو ولاړ به یو نو دغه شانتي دا تنظیم مونږ په خپله باندې د دې خپلې ټولنې یوه حصه ګڼلې ده ځکه چې کله مونږه ملګري زمونږ خپله لکه دا نننۍ زمونږ خپله غونډه ده خو او داسې زمونږ نورې غونډې نو په هغې کې مونږ دا ملګري خامخا رابللي او دوی هم مونږ له ډېر په اخلاص او په محبت باندې راغلي داسې یو پروګرام نشته دی چې هغه به زمونږ کېږي او علي محمد سهر صاحب او ملکنډ صاحب چې دا به پکې نه او خصوصا زه د شاکر رانیزي صاحب ځکه چې دا د دونه بلا ټولنو نه راتیر شي د تانې نه راواخله او د دې مټکنۍ پورې دا بلا ټولنې راتیرې کړي او دلته یې زموږ سره خپل نوم لیکلی دی او زموږ سره خبرې وکړي نو زما په خپل زړه کې په ایمان درته وایم چې لکه زما په زړه کې د ده ډېر زیات قدر دی ځکه چې ده ته مونږ نږدې یو او د ده مونږ خوښ یو او دا ډېرې غټې غټې ټولنې پرېښې دي او دی یوې وړې او ورکې ټولنې له راغلی دی پاتې شو دا نور ملګري نو ناشاد صاحب خو زمونږ پخوانی ملګری دی او زړه ته نږدې ملګری دی او د هغې دغه دا دی چې لکه زموږ سره خواوشا کې نورې ټولنې هم شته دی خو لکه دا زمونږ خپل ذاتي پروګرام و نو مونږ چاته د هغې نه دی ویلي خو دا زموږ زړه ته نږدې ملګري دي نو ځکه مونږ دوی ته ډاښ کړي. زه به یو مختصر غوندې غزل ویم ښه زړه را لپریخې یو صحت غم او خفګان نه دی نشاط صاحب زړه را لپریخې یو صحت غم او خفګان نه دی چرته وچ شوی مې د اوښ ګناه ګریوان نه دی او خدایه په حال مې رحم وکړه مقرا د دیدن خدای په حال مې رحم وکړه مقرا د دیدن بلها موده وشوه لیدلی مې جانان نه دی او هلته د امن پیغام وړمه
اراده مې کړې الته د امن پیغام وړمه اراده مې کړې چرته چې چا کړي تر اوسه یا قربان نه دی او خدای علم عثمانه د انسان وپېژنده خدای علم عثمانه د انسان وپېژنده چې په انسان کې محبت نه وي انسان نه دی خدای علم عثمانه د انسان وپېژنده یا ملګرو یا خدای علم عثمانه د انسان وپېژنده چې په انسان کې محبت نه وي انسان نه دی او مخکې شعر دی شپه به ولاړه وي په ځای سبا به نه کړه مزه شپه به ولاړه وي په ځای سبا به نه کړه مزه تر کومې کړی چې بلال حبشي اذان نه دی او د وړوکوالي نه اساسو ما او یو لراغلم شپېتو لراغلم د وړوکوالي نه اساسو ما شپېتو لراغلم زما تر اوسه پوره شوی یو ارمان نه دی او اخري شعر دی چې ناموس ته صد د راتلو وکړه تش د شونډو په سر ناموس ته صد د راتلو وکړه تش د شونډو په سر د سرو لمبو په سر به درشي بیا په ځان نه دی دا پښتون لیگ صدر علي اکبر ملکن صاحب ته خاص کوم چې راشي یو څو خبرې هم وکړي خپل کلام هم وړاندې علي اکبر ملکن صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اول کې خو د آواز ملکن نوی کابینې ته چې کوم نو مبارکي ورکوم مبارک شه ځان مبارک شه ځان مبارک شه الله دې په جره دغه شان تاسو د خپل کار چې کوم دغه شان جاري ساتي ځکه چې په خوانه چې کوم موږ تاسو وینو او د دې خاورې چې کوم نو ډېر ښه خطران پیدا کړی دي او ان شاء الله تعالی چې زمون سم مرسته نه غوا ستاسو سره دغه شان جاري هغه هټلر پول چې کوم نو پس وخت کې کوم نو د شکست سره مخامخ شو نو مشیران ولرل جره زمون ډېر قیمتي خلک ځای کیږي او ورکیږي رانه نو هټلر ورته خبره وکړه نو تاسو چې څومره کوشش کوئ نو تاسو ستاسو طبقه چې کوم نه ده بچو ساتئ استاد مطلب دا دی چې مشران چې کوم نه ده تاسو بچو ساتئ چې هغه کې قتل نشي نو دا قیمتي خلک به چې کوم نه بین پیدا کړي نو موږ چې زه د آواز ملکن د تنظیم ته ګورم نو دوی د خپل مشران چې کوم دی هم دغه شان دي چې کوم نو په تاپوس کې ساتلي دي چې اثر صاحب ته ګورم چې هغه نور چې کوم متل لوی شي خو زمانه نه نو موږ ډېر لوی خلک جوړ شو خو موږ د اثر صاحب نه چې کوم لوی دی شو د دې خلکو نه چې کوم مخکې کېدی نه شو د دوی خپل مقام دی او څومره چې د دې خلکو احترام وشي څومره عزت وشي دا به زموږ د کامیابۍ سبب ګرځي ان شاء الله تعالی چې دغه شانتي به موږ کوو بل دا خبره ده چې زموږ ملګري چې کوم نو خصوصي چې کوم نو چې کوم کار کوو شاعران طبقه زموږ نور کارونه چې کوم نو د هغې لپاره خپل خلک پیدا دی ور سړی پیدا دی خپل کار لره کنه زموږ مقصد چې کوم نه هغه لیک لوسته ده شعر لیکل دي او په دې شعر کې چې کوم نه یو خبره یو فکر یو تعلیم چې کوم قام ورکول پکار ورکول نو په دې شعر کې چې کوم من اکثر په دې شعر کې بعضي شاعران د قلم په مرسته کې او د ټوپک په مخالفت کې خو چې کوم شعر د قلم په مخالفت کې نه هم شعر نه دی کوم شعر چې د ټوپک په مخالفت کې هم شعر نه دی زموږ انسان چې کوم دی انسان د
د انسان مثال چې کوم دی کنه هغه موږ بعضې خلک یې د ځناور سره ورکړي نو په حقیقت کې زه خفه هم شوم چې په ځناورو کې ما داسې ځناور نه دی لیدلی چې هغه دونه ورانون کړي لکه څومره چې د انسان کوي نو داسې زه اکثر سوچ کوم چې یاره د څه مثال ورکړم نو هغه مثال ما ته د اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی انسان دومره سرکشه دی نن سبا نو موږ انسانان چې سمیږو که نه نو دا به اوس یو ملګري په شعر کې دغه ادب او د ادب خبره مو وکړه چې موږ به په زور سمیږو په لوړ به سمیږو موږ چې کوم په ټوپک سمیږو او ټوپک چې کله دنیا د مخ نه ورک شو که نو بیا به دا غټ غټ خلکو او دا خونخوار خلک راځي او دا کمزوري خلک به خوري نن که زما د عسکري قوت سره ټوپک نه نن که زما د عسکري قوت سره چې کوم دا زمونږ ایټم نه نو دا ډېر ملکونه دي چې د پاکستان ته داسې وږي ناست دي خو شکر الحمدلله چې پاکستان زمونږ ملک زمونږ قام دومره مضبوط دی چې زه به پې ځان نه فخر کوم ته پې ځان نه فخر کوي بل به پې ځان نه فخر کوي چې دا زما وطن دی دا زما عسکري قوت دی او دا زما ایټم بم دی او انشاءالله تعالی چې داسې څوک به نه چې د پاکستان ته چې کوم دی په کمزوري نظر وګوري او موږ به د خپل وطن سره د خپل قام سره د خپل ولس سره چې کوم دی نو ښه مضبوط ولاړ یو انشاءالله تعالی ستاسو په خدمت کې به زه یو نظم وړاندې کوم ځکه چې ملګرو خو ډېر زیات خبرې وبرې کولې او دا پروګرام هم ملګري که لږ دی خو ډېر غوړ زیات پروګرام دی او یقیني چې په کوم محفل کې ادبي ملګري ناسي ما که یو څو ملګري مخوا ډېر غوړ زیات پروګرام دی نو دا نظم ډېر زوړ نظم دی دا به ورته وړاندې کوم د نظم عنوان دی د وطن درانه ښاغلي صدر صاحب د وطن درانه ښاغلي چا چې په دې خاوره د نفرت ازغي کرلي دي هغه د دې خاورې د وطن درانه ښاغلي دي چا چې په دې خاوره د نفرت ازغي کرلي دي هغه د دې خاورې د وطن درانه ښاغلي دي تل چې د خوارانو یتیمانو نفرت کوي تل چې د قرآن د آیینونو بغاوت کوي تل چې د ضمیر سودا ښکاره ښه په دولت کوي تل چې دا چې تل زمونږ په لاشونو سیاست کوي تل چې د غیرت ته هر میدان نه تښتېدلي دي هغه د دې خاورې د وطن درانه ښاغلي دي چا چې د قانون د شرابو غوندې څکلي دي چا چې لوپټې د پیغلو خپو پورې راښکلي دي چا چې په بنونو انساني حقوق وجلي دي چا چې مو آباد آباد کورونه نړولي دي چا چې مو د ژوند په هر ارمان پورې خندلي دي هغه د دې خاورې د وطن درانه ښاغلي دي چا کې چې خصلت یو ذره د مسلمان نشته چا کې چې پښتو نشته غیرت نشته ایمان نشته چېرته هم د دوی په ګټه وټه کې تاوان نشته چا کې چې صدر د خپلې خاورې د انسان نشته چا چې لکه مار غوندې هم خپل بچي خوړلي دي هغه د دې خاورې د وطن درانه ښاغلي مننه دي دلته به قانون د مجرمانو احترام کوي دلته شریفان به بدماشانو ته سلام کوي دلته به حکمونه په حاکم باندې غلام کوي دلته به بېوسه خلک هر څومره ناکام کوي چا چې د قانون وزري بند په بند تړلي دي هغه د دې خاورې د وطن درانه ښاغلي دي ولې هوښیاران دلته ولې هوښیاران تل د قمقلو غلامي نه کړي دلته تل په لرو باندې ښځې مشري نه کړي دلته د مذهب په نوم ملا دوکانداري نه کړي چا چې د تګۍ تسبیح په لاسو کې نیولي دي هغه د دې خاورې د وطن درانه ښاغلي دي ولې بې ضمیره په دولت دلته خرڅېږي نه بیا لکه محض د بل په لاسو کې چغېږي نه ولې ګیدړان پکې زمرو ته ورسورېږي نه دلته د قانون پنجې په پنجو کې ماتېږي نه چېرته چې وخان خلکو په بډو ورمنډلي دي هغه د دې خاورې د وطن درانه ښاغلي دي او شته دی داسې څوک چې د دې غلو سره حساب وکړي شته دی داسې څوک چې د دې خلکو سره جواب وکړي شته دی داسې څوک چې مخنیوي د دې عذاب وکړي شته څوک ګناهګار چې د یو کار خو د ثواب وکړي چا چې د هرس پټی په سترګو لګولي دي هغه د دې خاورې د وطن درانه ښاغلي دي ډېره مننه ډېر بهترین ډېر ښه دا و علي اکبر ملکن صاحب د کلام د پاره بلنه ورکوم چاحت افشان صاحب ته تر دې د ریکارډینګ په ذمہواری و راشي خپل کلام تاسو سره شریکي چاحت افشان
السلام علیکم. د غزل نه مخکې یو شعر وایم چې تاسو که دا خان د سر شمله ګڼئ نو وایې ګڼئ، تاسو که دا خان د سر شمله ګڼئ نو وایې ګڼئ، زه یې درته په جار ویم ترهګر دی د فساد جړله په ځمکه. یو شعر بل دی چې چا چې نن زمونږ د فکرونو سپکاوی کړی، چا چې نن زمونږ د فکرونو سپکاوی کړی، مونږ خو هغه خلکو ته هم په دروند نظر کتلی دی. غزل څه داسې دی چې مولا په منبر یو مسله کوله، مولا په منبر یو مسله کوله، مسله په سپیکر د اوداسه کوله، ګناه د سترګو په یوله پریږي، ګناه د سترګو په یوله پریږي، نو ځکه دلبر ته میکاته کوله. فمای د کفر فتوی ولګول، ما چې په لوري سجده کوله، ما د ساقي د لاسو جام غورځو، زما قسم کما نشه کوله، ما د ساقي د لاسو جام غورځو، زما قسم کما نشه کوله، زما ګودر کې سترګې پټې بوي، ما به ګېډي په سر دمه کوله، زما ګودر کې سترګې پټې بوي، ما به ګېډي په سر دمه کوله. ما ته اوس هم یاد دي مانه نه هېرېږي، ما ته چې پلار مې دا قصه کوله چې زموږ پیغمبر ورله تندي ښکول کړي، چا چې بچا ته بخانه کوله. ما ته اوس هم یاد دي مانه نه هېرېږي، ما ته چې پلار مې دا قصه کوله چې زموږ پیغمبر ورله تندي ښکول کړي، چا چې بچا ته بخانه کوله، هغه جینۍ پلار په دې وجلې چې دې ابشان ته اشاره کوله. دا و چا د ابشان د کلام د پاره بلنه ورکوم پر ډیر ګران محترم حسن خان ناشاد صاحب ته چې راشي او استاد سره خپل کلام شریک کړي. حسن خان ناشاد ښکلي خو په یو نظر کې زړه ویسي، غلبه د خالي کنډر نه څه ویسي، نه راځي د ورځې حق حیران یمه، نه راځي د ورځې حق حیران یمه، راشي په خوبونو کې نه شپه ویسي، نه راځي ډېره مننه، نه راځي د ورځې حق حیران یمه، راشي په خوبونو کې نو شپه ویسي، او زړه مې اډو ځان سره بوزمه نه، زړه مې اډو ځان سره بوزمه نه، چرته چې بوزمه غوی مې ویسي، زړه مې اډو ځان سره بوزمه نه، چرته چې بوزمه غوی مې ویسي، او زه لکه مرغۍ په خوله کې وړم اوبو، زه لکه مرغۍ په خوله کې وړم اوبو، دا به اوس په مات منګي کې څه ویسي، زه لکه مرغۍ په خوله کې وړم اوبو، دا به اوس په مات منګي کې څه ویسي، او یخې اوبه به راوړي هم دیدنو کې، یخې اوبه به راوړي هم دیدنو کې، کور نه چې منګې په دې باندې ویسي. غزل درته ویم، شعرونه خو مې درته ډېر وویل، خو بهرحال غزل ویم چې ما وی چې زم لیکلی شم که نه یار، د ژوند څه سهاره مې ده بس ګرځي، د ژوند څه سهاره مې ده بس ګرځي، د ژوند څه سهاره مې ده بس ګرځي، گردش کی ستاره مې ده بس ګرځي، د ژوند څه سهاره مې ده بس ګرځي، گردش کی ستاره مې ده بس ګرځي، او پتما د رڼا رڼا ژوند تیر شو، پتما د رڼا رڼا ژوند تیر شو، ازل کیسه تیاره مې ده بس ګرځي، پتما د رڼا رڼا ژوند تیر شو، ازل کیسه تیاره مې ده بس ګرځي، او زه ټوله شپه د ستورو مستی وینم، زه ټوله شپه د ستورو مستی وینم، د ستورو ننداره مې ده بس ګرځي، او کله ښکته راشي کله بره شي، کله ښکته راشي کله بره شي، په سر کې څه پاره مې ده بس ګرځي، کله ښکته راشي کله بره شي، په سر کې څه پاره مې ده بس ګرځي، او اوس مارغان په ښکته قارغان بره ځي، اوس مارغان په ښکته قارغان بره ځي، دې ته نظاره مې ده بس ګرځي، اوس مارغان په ښکته قارغان بره ځي، دې ته نظاره مې ده بس ګرځي، او ښکلي په دې ټول کلي کې دا هغه، ښکلي په دې ټول کلي کې دا هغه، خبره ښه ښکاره مې ده بس ګرځي، او مقطع داسې ده چې سمه د بدرۍ په شانتي ده ناشاد، سمه د بدرۍ په شانتي ده ناشاد،
سبل شان سیاره مې ده بس ګرځي. دا حسن خان ناشاد صاحب د اواز ملکن نوی منتخب شوی صدر او د دې غونډې صدر فیضل محمود پیس صاحب ته خاص کوم چې راشي خپل تاثرات هم وړاندې کړي او کلام هم. فیضل محمود پیس. مننه جی. بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل اواز ملکن ملګرو کوم نن چې حلف شد کو دوی ته مبارکي ورکوم او د اوس نه چې کوم دی زه دا ملاتړم چې د صدر په حیث نه بلکې د یو غړي په حیث به انشاءالله د دوی مخې ته منډه وام. د دې نه وړاندې هم وخت ثابته کړې ده چې انشاءالله یو حالاتو کې هم زه با وروسته نه یم پاتې شوی او کوشش به مې دی چې نور هم د دې نه زیات کوشش کوم. زما د ملګري ناموس خان صاحب د شاکر صاحب په باره کې یو خبره وکړه چې موږ له دلرې نه راځي. بای زه خبره کومه زه به محبت ورکومه مال به شاکر څنګه ناراضي. زما زړه چې کوم نه زویم چې ما شاکر دې عزت را نه نشته نو زه دا امید لرم که فرض که دې پر زړه کې د نن اساتم نو دې به مال راضي دې په اوا راضي. باقي دا ناشاد صاحب او د ملکان صاحب ډېر مننه چې دې په نیمګړي خبر باندې دی راشي او زمون ترنګ څنګه کینی او زمون د محفل خلاور کی او بیا دا لوی ذمہواری چې کومه دا نن دی زمون په سر واغستله نو د دې زره دې ما سره الفاظ نشته دوی شکریا ادا کوم. د دې سره به دو شعرونه وایم او غزل واستاسو د وړاندې کوم چې ستا د عشق دریاب بیا چپې چپې شو. ستا د عشق دریاب بیا چپې چپې شو. دو شعرونه دي چې ورسم زما د اوښکو نه لښتې شو. ستا د عشق دریاب بیا چپې چپې شو چې ورسم زما د اوښکو نه لښتې شو. او مولا نن د جنتونو قصې وکړې مولا نن د جنتونو قصې وکړې زما زړه نادان د اوس نه ورپسې شو. مولا نن د جنتونو قصې وکړې زما زړه نادان د اوس نه ورپسې شو. غزل به ستاسو سره شریک کما چې په خوله وا په زړه کې بلا بېهوده په ضد شي. په خوله وا په زړه کې بلا بېهوده په ضد شي. د دې دنیا د ښایستهونه مې زړه داسې بد شي. د دې دنیا د ښایستهونه مې زړه داسې بد شي. په کاواکۍ کې کنا یو ځلې د خولې نه وځي. په کاواکۍ کې نه که یو ځلې د خولې نه وځي نو د ټول عمر خدمتونه به په یو ځای رد شي. د ټول عمر خدمتونه به په یو ځای رد شي. او د زړه رازونه د دریاب غاړې له مه رسوه. شاکر صاحب د زړه رازونه د دریاب غاړې له مه رسوه. د محبت چپې اکثر د طوفانونو ضد شي. بل شعر دی جی چې ستا د وړو وړو خبرو نه مې دا زده کړه. ستا د وړو وړو خبرو نه مې دا زده کړه لکه سړی چې نشه کړې وي ایله په خود شي. ستا د وړو وړو خبرو نه مې دا زده کړه لکه سړی چې نشه کړې وي ایله په خود شي. او خواږې دومره دي چې شونډې راله وینخلوي. خواږې دومره دي چې شونډې راله وینخلوي. د یار نامه چې کله اخلم پرې د پاسه شت شي. او ستا د صفت ذکر چې هر ځای کې شوی وینو. ستا د صفت ذکر چې هر ځای کې شوی وینو. ولاړ قامت لکه ولاړ زبر پروت حد مت شي.
ستا د صفت ذکر چې هر ځای کې شوی وینو ولا قامت لك ولا زبر پروت حد مت شي او ژوندون خو تیر شو د یو بل په خوګو پوه نشو ژوندون خو تیر شو د یو بل په خوګو پوه نشو ازل مستا په محبتو ازل می ستا په محبتو خو چې اوس ابد شي والسلام ډیر مننه ډیر زبردست داو دا आवाज ملکند صدر فیضل محمود پیس صاحب هم د صدر صاحب د وینا سره او د کلام سره دا غونډه پای ته ورسیده تر روانه غونډه پوری الله پامان